د یو مهربانه څښتن خدای جل جلاله په ښکلي نامه د ناولونو نړۍ درلو مینوالو السلام علیکم، شپه مو بخیر. زه قلميار اشنا یم او تاسو ته مې وطنستال یونۍ ناول اوومه برخه راوړې ده، په دې هیله چې دا برخه یې هم تر وروستیو سره واورئ. تېره برخه مو دومره اورېدلې وه، ټول وطن یې په ژړا که، موږ هم ټول یو ځای ووتو، هجرت مو وکړه. کچهګړۍ کې مو واړول، هشم کچهګړۍ کې یو څه وخت مزدوري وکړه. کله به یې پنډتوب کاوه، کله دیاړۍ، کولنګ او بیلچه. هلته یې یو ځای ته کارخانې ویلې، هلته به ډېر تله، خپه به وو. چرس یې هم هلته شروع کړه. مزدورۍ نه به سیده انډیوالانو ته ورغلی، کور ته نه راتلی. یو څه موده مو سره ورک کړه، خو بیا هم لوګر کې سره پیدا کړه. دی هم جهاد ته راوښتی و. هشم په وطن ډېر خپه و. په غرونو کې به چې سره کښېناستو، د روسانو له ظلمو به چې چا خبره وکړه، دې ځای کې کور بمبار دی، فلانکي ځای کې خلک شهیدان دي، فلانکي بس دې خبرو سخت ځوراوه. مخکینی آرام ژوند چې خپه و، دی خو ګرځنده سړی و، د منظرو ډېر شوقي و. بس هغه وختونه به یې یادېدل، ډېر به یې ویل وطن یې رانه وسېزه، د پلار نکاح هډوکي یې رانه ونیول، دا به څه شي سي، دا به څنګه کوو. خوب یې نه و، کره شپه به ناستو. اخر کې غونډ ملګري پرې پوه سول چې ډېر زړه خوري. بیا مو چې د مرګ خبر تر غوږ سو، دی به مو نه خبراوه. یوه بله پېښه هم وسوه، د پښتیا زازیو نه لوګر ته راوښتو، د ورځې خو نه سو تلی، نو د شپې را روان سو. 40-50 ملګري وو، سپک واوره وورېده، 2-3 لویشتې خو سوې هم وه. یو ځای هشم ودرېد چې ور وګرځېدو، ګورو چې د یوه مړي په سینه کې پښه ښخه ده، چې رڼا مو ور واچوله، لاندې د سپین ږیري سړي جسد پروت دی. خو چې دا به کله مړ و. هشم چې پوه سو په مړي کې مې پښه کېښوده، رنګ یې ژړ سو، زړه یې خراب و. اوبه مو ورکړې، یو ځای مو مزل په منډه کړ، ما پسې شخ هشم روان و. له یو پاڼه تېرېدو څو کسان پرې تېر سول، ډېر احتیاط یې غوښت. له ما هشم پرې ورمخته سو، پښه یې وښویېده، په خدای داسې غږ یې و لکه غر چې ښویېدلی، درز لاندې ولګېد. موږ څو ملګري په څه خوارۍ ورکوز سو، چې ومو لید هشم وازه خله پروت دی، غږ نسي کولی. څو لټونه یې کړي وو، کمیس یې سوری و، له پښو یې وینې روانې وې، مخ یې شګارې و. په 2 نفرو مراجعه کوي، بې هوښه و. 2 به تر یو ځای یوړ، بیا به نورو 2 ونیو. په مزله کې سهار سو، هلته یوې سمڅې ته ننوتو. هشم مو چې ولید، مغزه یې لګېدلی و، پړسوب یې کړی و، توره وینه ورپکښې ګنډه وه، له پښو یې په لاره وینې تللې وې. تر نیمې ورځې بې خوده و. بیا وغږېد، جګ سو، خو چې څو قدمه ولاړ، بیا به سر پرې وګرځېد، کښې به ناست. څو ورځې دغسې و، ټول ملګري ورسره په تکلیف و. بیا ښه سو، سر یې پړسوب کم کړي، خو د دې لوېدو وروسته د سر خوږ ور ولوېدل. ټینګ به یې لاسونه کې نیولی و، یا به یې په رخت تړلی و. خپه مخکې هم ګرځېده، خو دې پېښې سوچ ورسره ملګری کړ. ناست به هم سوچ کې و، روان به هم سوچ کې و، مړۍ به یې هم سوچ کې خوړله، د هېڅ چا یې هم نه منله. موږ ملګري به ټول راغونډ سو، هشم به نه و، چې وبه مو لټاوه، چیرې لرې به ګوښی ناست و. داسې لرې به ګرځېده، کنې تکړه ښه تکړه و، وار یې ډېر ښه وار کاوه. موږ جهاد کې یو رقم بوتلان له پټرولو ډکول، د بوتل له سره به مو وړه پلیته وباسله، پلیتې ته به مو اور ورکه، په ټانک به مو ورکه. بوتل به چې پرې ولګېد، ټانک به سره لمبه سو. دا وار اسانه نه و. خپل چال یې غوښت، ډېر مجاهدین به ورسره بلد نه و. خپل ځان به یې وسېزه. د بوتل ویشتلو کې د هشم نوم و. ټانک بچ نه ترې خوړ، وچ به یې وویشت، ټول ورته حیران و. زور ته یې هم ملګري تسلیم و. موږ به کله د لاس زور واهه، د هشم لاس چا مځکې ته نه سو وړلی. کله به مو تیږه شړله، هشم به له ټولو مخکې ځای وویشت. هشم هغه وخت په حال و، خو داسې یو نیم لیونتوب یې کاوه. یو ورځ مو یو ټانک ایسار کړ، چې ورکوز سو، په څنګ پسې یو صندوق و. صندوق وړکی، خو ډېر محکم قلف یې لري. موږ ټول د صندوق شاوخوا ولاړ وو، سوچ مه کوئ چې قلف خلاص کړو، چې دڼ سه. قلف مات سو. شاته مو وکتل، هشم په غونډۍ کې ګونډه وهلې، له هغه ځایه قلف وویشت. زموږ او د قلف منځ کې به 120 فاصله وه.
ډېر ملګري ولاړ وو. بیا ځینې ورته غوسه هم وو. بله ورځ یې غره کې ژوندی لړم ونیو، د چانټې جیب ته یې واچاوه. چا ورته وویل هاشمه په دغه څه شکې؟ ویلې دغه سره روسان چې کوم یو ژوندی ونیسم په دې ګروان کې ور اچوم چې بیا را غلط نسی د دې لړمانو وطن ته. د ده واده ته زړه نه و. ویل دا د غرونو مزلونه دي وکړو، روسان دې ولاړ سي چې بیرته خپل وطن ته راسو بیا واده کوو. اوس چې وکم چټې به رانه پاتې وي. بیا ما او دی بیل سو. زه کچګړۍ ته راغلم مزدورۍ ته، خو داسې خبر سوم چې غره کې د لیونتوب یوه لړه پرې راغلې وه، خو بیرته په خپله ښه سوی و. کله چې روسان ولاړل د ده د مېړانې او غیرت کیسې ډېرې کېدې. د جهاد زړورتیا یادېده. د ده حالت هم بیخي ښه و. لانجې یې خلاصولې. داسې بدۍ چې لسو مړو ته یې سره رسولې وو، زړې بدۍ وې ده خلاصې کړې. قوم یې هم خبرو ته غوږ کېنیوه. خو بس یو د ماښام بې سوره سو. چا ویل چا چشي پې خوړلې، چا ویل خام چرس خراب کړ، چا ویل غره کې د لوېدو وجه ده. کرار خرابېده. هغه د اوس یې خپله وینې. شپه له نیمې اوښتې وه. کوړې ماما وویل سهار څنګه کوو؟ زه خو چې پرون راتلم هلته د عیدو دوکاندار سره مې واده وکړه، سبا به دواړه ورسو. ولا عیدو ښه هلک دی. زه هم د ډېر وخت چیرې نه یم تللی. نیت خو مې دی. صبر چابوی څه وایې؟ لږ ترې ویرېږم. کوړی ماما ووت. زه د هاشم د تېر او اوس ژوند په فکر کې سوم. زړه مې ورته خوړ. په همدې سوچونو کې ویده سوی وم. سهار مې وختي سترګې خلاصې سوې. چرګانو بانګونه وهل. له حجرې ووتم. مخامخ باغ ته ورغلم. د رڼو اوبو ویاله وه. څو هیلۍ ورپکښې روانې وې. په ونو کې د مرغانو چڼچڼ و. کلی ارام و. لږ وروسته د لمر کمزورې وړانګې ولګېدې. وطن ژړ چک معلومېده. زه یوې ونې ته تکیه وم چې کوړی ماما راووت. همالته ونو کې کښېناست و چای یې راوړ. د وزې د شیدو چای و. تازه پیروی هم ورسره و. چای مو چې وڅښه کوړی ماما راته وویل زه هم در سره ځم. ابۍ دې څه ونه ویل، خو غواړې چې یو وار دې ووینې. ورغلم. ابۍ له لکړې سره انګړ کې ولاړه وه. غاړه یې راکړه، په تندي یې ښکل کړم. زوی زه درتلم، خو دا زینې باندې نسم ختلی. ماما دې ښه ساعت در سره تېر سوی و. بس موږ داسې تنا پاتې یو. کله راځه. بیا دستمال کې غوټه څو ایښودلې هګۍ راکړې. ترې راووتو. له کلي وتلو کوړي ماما راته وویل ابۍ د کلي په ښځو ډېره ګرانه ده. هر واده او مړي او ژوندي ته یې له لاس نیولې بیایي. اوس ګوره چې پرې خبر سي کور کې ګوښۍ ده. د کلي نجونې ورپسې راځي بیایي یې. دې له ما سره ډېرې سختې تېرې کړي. اوس خو شکر دی د غومره سرپناه سته. دې زما سره خیمه کې هم ژوند کړی. تر ننه مې وار نه دی پرې کړی. زه به ښه سړی نه یم، خو دې موقع نه ده راکړې. بس که وچه وي که لنده را رسېږي. تندی مو یو بل ته کوت نه کوي. په خندا ژوند کوو. د دې خواري هم یو ورور ژوندی دی. هغه غزني کې دی. په لاره کې لویې ګارې یعنې کندې راتلې. ماما ته مې وویل دې ګارو ته مې پرون هم پام سو. ډېرې ژورې دي. دا یې د څه لپاره جوړې کړي دي؟ پخوا خو اوبه زوره نه وه. د دې ګارو کوز سر کې به د رڼو اوبو چینه وه. ځینو ګارو به زینې لرلې. ورکوز به سوې. لوښه به دې را ډک کړه. په ځینو بیا لرګي لګېدلي وو. په پړې به اوبه ترې راختې. اوس خو یې اوبه وچې دي. دغسې پرتې دي. یو ځای د کوچیانو خیمې راغلې. ترې تېر سو. مخته مو په غونډیو رمه ولیده. همالته کښېناستو چې ستړیا وباسو. دوه کوچیانو په یو بل د تیږې وارونه کول. یو لږ پرې لوی و. تور کالي یې اغوستي وو. کوړې ماما ورته وویل مه کوه، ته خو لوی یې، وبه یې ولې. کوچي مخ را واړوه. ویې خندل. خپل کار به کوې. کوړې ماما ته یې وویل هاشم به درته خوشحال سي. یا چیرې؟ هغه ډېر بد په ځان اخته دی. زه ور یادېږم چې د ځوانۍ ملګری مې دی. بس څه وایي نه. کوړی ماما غږېده چې د ژړا غږ راغلی. ګورو چې تورکالي کوچي هغه بل ویشتی. هغه ژړل. تیږه یې لاس کې ورپسې راوړه. تورکالی ولاړ و. وار یې پرې وکړ. شنګرې ته یې وویشت. تورکالی کښېناست. زګیروي یې کول. هغه بل ترې وتښتېد. کوړی ماما ورته مسک کېده. څرنګه؟ تا خو ویلې خپل کار به کوې. دا خو یې لکه چې تا کار وکړه.
ډېر مزل مو وکړ. اخر سړک وښکارېد. ماما ته مې وویل ته تکړه یې، دومره د پښو مزل دې وکړ، داسې چابک روان یې، نامې خدا. اوره جانانه، زه خو کارګر سړی یم، ټوله ورځ د غلۍ بوجۍ ټیټوم جګوم، لاس پښه مې حرکت کوي، چې کله اوزګار سم کور کې ګرځم چټي مې یو کار ته لاس ټیټېږي. عیدو دکان کې و. د کورې ماما په لیدو ډېر خوشحاله شو. ویل یې د شپې به ښه بانډار کوو، خو هشام به رضا کوو. ویل یې پرون درته اندېښمن شوی وم، احوال دې رانغلی. ورسره کښېناست. غرمه وه. هماغه جوش هګۍ چې ابۍ راکړې وې ومو خوړې. بیا مو د هشام پوښتنه وکړه. عیدو وویل نن نه دی راغلی. زه او ماما راووتو، د هشام کور ته ورغلو. یو ماشوم راووت. ویې ویل هشام خیرات ته تللی. د خیرات د ځای درک مو معلوم کړ. ور روان سو. لږ مزل مو چې وکړ، ماما راته وویل دا مخامخ دیوال وینې؟ اوه، دا د هشام کلا وه. له هجرته مخکې چې له ورونو سره بېلتون وسو جوړه یې کړه. دا کلا د په ګوښې ځان جوړه کړې وه، بس بمباریو سره خرابه کړه. اوس یې دا یو دیوال روغ پاتې دی. هغه وخت خو خټه په غوایانو پخېده. زورو غوایانو پسې به یې یوه وتړله، په خټه کې به یې ګرځاوه. هشام شپه او ورځ ورته یوه کړې وه. اول به یې خاوره وکیندله، بیا به یې خټه جوړه کړه. ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو، وطن ستا لیونی ناول اوومه برخه همدومره وه. تر بیا او بلې برخې تاسو ته ښه ژوند، د خدای په امان.